السلام علیکم. نننی بیان د شیخ ابو حسن سواتی دی د وسوسو په اړه دی. ډیر زیات مهم او ګټور بیان دی. راځي چې تر پایه یې په غور سره واورو. د ورور سوال کړی دی، ما د تره د لور سره واده کړی دی، 8 کاله وشو او دا هغه وخت نه چې موږ واده کړی دی، په هغه وخت کې زما دین ته هم سوچ نه و، دین ته زما په دې اخري وخت کې سوچ شو. په دین کې ګوره لوی برکت یې نو جاهل هم عمر مې هم کم و، نو بس زما دا جري نه وه خوښه، نو ډېر ظلمونه مې ورسره کړي دي. معمولي خبرو باندې به موږ د یو بل سره نښتو، بس هغه هم ما سره عادت شو، هغه به هم رانښته، یو بل سره به لګیو یو بل سره به لګیو. نه هغه خوشحاله نه زه، د هغې د لاسه زه د وسوسو بیمار شو، د وهم او هغه هم بیماره شوه. کور دا مسلې نه الله دې زموږ ساتي، دا ګوره سړی لیونی کوي، والله سړی لیونی کوي. او دې مسافرو ملګرو ته خو دې ښه پته ده، دا کور نه چې یو ټلیفون نه شي که نه یو، او دا یو نیمه ښځه داسې کمسله ښځه چې دا معمولي زره زره خبر تا ته را رسوي. پلار خو دې نن بیا ووي، نو وی څه تندر راوړي، ته څه د سړي ژوند تنګ دی. رور دې دا ووي یاره که د باندې یو 100 لاکه ریاله قرضی که نه، دا سړی دومره نه تنګوي څومره چې دا مسله سړی تنګوي چې د کور دا مسلې ورته رامنځته شي. بیا د ښځې خاونده الله دې موږ ساتي، او کومو کورونو کې چې دا مسلې دي الله دې د هغوی اصلاح وکړي، او الله دې زموږ کورونه د اختلافاتو نه او د جنګ جګړو نه پاک کړي. نو زم د وسوسو بیمار شویم، هغه هم بیماره شوی. اوس ما ته مسله دا ذهن ته راله چې د یو عالم نه مې دا خبره واورېده چې طلاق په 2 قسمه، یو دا چې ته صفا الفاظو کې طلاق ورکې صریح چې ته طلاق یې، او یو کنایت دی د طلاق چې هغه صفا الفاظ د طلاق نه دي خو په هغې سره هم طلاق واقع کېږي. نو اوس اخو دا غریب د وسوسو بیمار دی. نو اوس زما ذهن ته دا مسله، اوس دینداره شوی یم الحمدلله، زما د ښځې سره ډېر ښکلی ژوند روان شوی دی، هغه هم ما سره اوس خوشحاله ده. اوس دا مسله مې ذهن ته راځي چې دا خو ما طلاقه کړې نه، ځکه چې دې ته به ما په جنګ کې اکثر دا وي چې موږ به ډېر یو بل سره ګرم شو، نو دې ته به ما په دې جنګ کې اکثر دا وي چې زه تا نه غواړم، راځه د پلار کره دې بوځم، راځه زه تا نه غواړم پلار کره دې بوځم. دا خو صریح طلاق خو نه دی، دا خو داسې نه وي چې طلاق خو کنایت کې راتلی شي او که نه، ځکه چې ورته وایم زه تا نه غواړم او راځه پلار کره دې بوځم. نو دې به څه جواب وي؟ اول خو دا زه ټولو وروڼو خویندو ته ملګرو ته مشرانو کشرانو او همزولو ته دا نصیحت کوم چې که ښځه ده او که خاوند دی د خپل ژوند د ملګري سره ګزاره کوئ، او دا ژوند ډېر پرسکونه تېرېږي چې کله ښځه خاوند یو بل سره ګزاره کوي. ګوره ته مثال کې دې ملک کې یا بل ملک کې یا په خپل ملک کې خو چېرته بهر ته لاړې او ښځه ستا قدرمنه ده، ستا د مال خیال ساتي، ستا د بچو ستا د عزت تا سره ګزاره کوي، نو زه درته په الله قسم خورم چې نیمه سخت او نیم تکلیف ستا ختم شو. دغې دغه طرف ته بالکل په ارام. دغه شان د ښځې چې خاوند دیندار یې ورسره ګزاره کوي، نو د دې ژوند د خوشحالو نه ډکي، او پوره یو الله دی، کمی په موږ کې مشتي، کمی په ښځو کې مشتي، نو د یو بل کمی به پټوو، د یو بل په کمی به پرده اچوو، ځکه چې موږ کې هم کمی شتي، خو ښځې موږ ته مخامخ ویلی نه شي. نن سبا خو هغه ښځې هم ډېرې لږې دي وایي، نن سبا یې وایي چې تا کې هم دا چل دی، نو څه کمی موږ کې هم دی او څه کمی هغوی کې هم دی، نه پوره هغوی دي نه پوره موږ یو، نو د یو بل سره به څه کوو؟ ګزاره کوو. الله قرآن کې دا قانون موږ ته ښوولی دی، وعاشروهن بالمعروف، د ښځو سره په ښایسته طریقې سره ژوند تېروئ. فإن کرهتموهن، نو که تاسو هغوی کې څه خوی ستاسو بدي شي، فعسى ان تکرهوا شیئا ویجعل الله فيه خیرا کثیرا، کیدی شي یو شی ستاسو بدي شي او الله پکې لوی خیر اچولی، ځکه چې هغه کوم خوی چې زموږ بدي شي خو یو دی که نه، خو هغه ښه پکې څومره دي. نو موږ به هغه ښو ته ګورو
او دا بد بوله پکې څه کو دا بوله پکې پټ کو راځو ضرور دې مسلې ده دا خبره صحیح ده چې طلاق دوه قسمه ده یو ته ویل کېږي صریح طلاق صریح طلاق څنګه دی چې یو سړی خپلې ښځې ته وایي ته طلاق یې ته ما طلاقه کړي یې ته په ما طلاق یې دا قسم الفاظ دې ته صریح طلاق دویم هغې ته کنایه وایي لکه یو سړی خپلې ښځې ته وایي ته پوه شه او کار دې پوه شه د نن نه بعد زما په تا کې څه کار نشته غوسه کې راغی ته پوه شه کار دې پوه شه نن نه بعد زما په تا کې څه کار نشته یا لکه څنګه چې دې ورور ورته ووایي زه دې نوره نه غواړم پلار کره ځه او داسې پې نور مثالونه وال نو د کنایې د طلاق چې دی دې باره کې موږ ډایرکټ نشو ویلی چې دا واقع کېږي ځکه دلته ورسره نیت لازم دی بل خو صریح دی خو واضح دی ته طلاق یې او صفا خبره خو دلته یې ورته ووایي پلار کره ځه طلاق واقع شو موږ به څه کوو نیت ته به معلومات کوو نیت دې څه و یاره وایي نیت خو مې دقه و چې طلاق ورکړو نو چې نیت ته طلاق دی بیا هم غلی ناست یې بس واقع شو او چې نیت ته طلاق نه وي نو بیا طلاق نه دی اعتبار نیت لري نور دې په دې کور کې ویننم کله غوسه کې سړی داسې ووایي دلته اوس نیت دې څه و ویلې نیت خو مې هېڅ نه و غوسه هم یرولی مې نو طلاق نه واقع کېږي نه وي نیت مې د طلاق و چې نور دې دلته ویننم ته طلاق یې نیت مې دقه دی نو بس بیا طلاق څه شو واقع شو اخره کې دا سوال د عفوا دا نصیحت د وسوسې دا مسله نه ده دا ګوره ډېره خطرناکه ده دې نه ځان لرې ساتي د دې نه ځان لرې ساتي والله چې دا سړی لیونی کوي که هغه وسوسه په عباداتو کې ده او که په نورو مسلو کې ده مه کوئ دا وسوسې او سوچونه او فکرونه سړی لیونی کوي ځکه چې زما خوا ته ډېر زیات راځي ډېرې زیاتې دا مسلې راځي باید طلاق وده د نږدې ورځو کې یو کس راغلی غریب دقه یو خبر رانیولی وایي ښځې ته مې هغه ټکي ویلي ټکي نو مې څنګه دي ویلي دي یقیني ته پته لري چې تا ویلي دي وایي نه هسې داسې ځان سره سوچ شروع کړم که نه کار کې نو داسې راته ښکاري چې ما چېرته ویلي دي دا سړی اخره کې لیونی کېږي چې په دې قصه راوایي او دا یو مثال ما تاسو له درکو ګڼئ زما خواته بې شماره داسې خلک راځي چې د طلاقو دا وسوسه ورته ده الله تا په دې وسوسو نه رانیسي طلاقو ته ویلو ضرورت دی د لیکلو ضرورت دی د نیت ضرورت دی ارادې ضرورت دی په دې قصو میسو ښځه نه طلاقېږي چېرې زه ناست وم ایو راغلی و که نه زما خواته وایي پته نشي چې سهار مانځه نه بعد مې ورته ویلو که نه مازدیګر مې ویلي دي هم دې وسوسو بیمار نو د دې مسلو کې مخکې مه ځئ چې څومره پکې مخکې ځي ته ښه بیمارېږي څومره چې مخکې ځي ته ښه بیمارېږي الله دې موږ د وسوسو او وهمونو نه وساتي باقي سوالات او جوابات به انشاءالله پر روان نشست کې کوو الله رب العزت دې موږ په دین باندې پوه کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد د بیان خلاصت ګرانوندو مسلمانانو د دې بیان اساسي پیغام دا دی چې وسوسو شکونو او بے اختیار فکرونو ته باید انسان تسلیم نشي ځکه دا فکرونه انسان له سکون عبادت او کورنۍ ژوند څخه لرې کوي په ځانګړي ډول د طلاق په مسله کې باید یوازې په شک او وسوسه باندې حکم ونشي د وینا له مخې صریح د طلاق الفاظ او کنایي الفاظ یو شان حکم نه لري د کنایي الفاظو په صورت کې د ویونکي نیت او اراده مهمه ده له همدې عمله کې یو څوک یوازې د غوسې عادت یا عامې خبرې له امله داسې الفاظ وکاروي او د طلاق نیت یې نه وي باید د وسوسو له امله خپل نکاح په خطر کې ونه ګري خو د طلاق حقیقي قضیه د الفاظو حالت او نیت له دقیقې معلومولو سره تړاو لري نو په واقعي قضیه کې باید له باوري عالم سلیش مفتي څخه شخصي فتوا واخیستل شي تر ټولو مهم نصیحت د میرا او میرمنې ترمنځ د یو بل ته عفو صبر او ښه چلند وي
د قرآن کریم لارښوونه ده وعاشروهن بالمعروف له خپلو میرمنو سره په ښه طریقې ژوند وکړئ. که په کور کې اختلافات وي د طلاق او جلاوالي پر ځای د لومړي د اصلاح، خبرو، صبر او حل لارې هڅه وشي. او څوک چې د طلاق په اړه د وسوسو او شکونو له امله زورېږي باید هر خبره بیا ونه څېړي. وسوسو ته زیات پام کول یې لا زیاتوي. له الله تعالی څخه پناه وغواړئ، پر الله توکل وکړئ او بې ځایه شکونه پرېږدئ. الله تعالی دې زموږ کورونه له اختلاف، جګړو، وسوسو او بدګمانۍ څخه وساتي. زموږ ترمنځ دې مینه او سکون پیدا کړي او موږ دې په خپل دین ښه پوه کړي. آمین. که زموږ د نننی بیان مو خوښ شوی وي نو مهرباني وکړه ویډیو لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. جزاک الله خیرن.